السلام علیکم دوستانو، زما چینل ته ښه راغلاست. نن تاسو سره د سمبوسو چاټ جوړولو طریقه شریکوم، هغه هم زما په سټایل چې زه څنګه جوړوم. نو تر اخره را سره واوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو ډېر تر ډېره یې شیر کړئ، او که زما چینل ته نوی راغلی نو سبسکرایب مو هم هیر نشي. راځئ چې شروع کړو. اول به 4 دانې سمبوسې سرې کړئ. د سمبوسو جوړولو طریقه مې تاسو سره شریک کړې ده، او په ډسکرپشن کې بیا هم لینک تاسو سره شریکوم. البته یو ټکی ته مو پام وي چې سموسې په کم اور سرې کوئ ترڅو ښه کرپونکې او کرسپي راشي. سموسې مو چې صحیح سرې کړلې بیا به یې وباسئ او پرېږدئ چې لږ یخې شي. ترڅو چې سموسې یخیږي نو رومیان به میده کړئ. ما دلته تقریبا 2 دانې میانه سایز رومیان په دغه شکل چې ویډیو کې ګورئ میده کړل. ورپسې مې 2 واړه پیاز سپین کړل او په دغه شکل مې اوږده واړه کړل. سموسې چې لږې یخې شوې نو هغه مې په یو لوښي کې میده کړلې. کوشش وکړئ چې وړې میده کړئ، ډېر غټې مه میده کوئ. بیا مې پکې نیمې پیالې په اندازه نخود واچول. بیا مې 3 غټې قاشوغې چکني په سر واچوله. دا تقریبا 15 قاشوغې دي. 2 قاشوغې ساتم، بیا وروسته یې په سر اچوم. بیا مې د 1 پیالې په اندازه مستې نری کړلې او په سر مې ورته واچولې، او فقط 2 غټې قاشوغې په اندازه مې ترې وساتلې چې وروسته بیا پکارېږي. رومیان مې چې میده کړې وې هغه مې هم په سر ورته واچول. بیا مې 1 قاشوغه چاټ مساله په سر ودوړوله. پیاز مې چې واړه کړي وو هغه مې هم د سمبوسو په سر واچول. باقي مستې مې هم په سر ورته واچولې. دوستانو دا ټول مواد تاسو کولی شئ د خپلې خوښې په اندازه کم یا زیات کړئ. اوس مې لږ شین مرچ هم میده کړل او په سر مې ورته واچول. بیا مې لږ تازه دانې هم میده کړل او دا مې هم د پاسه پرې واچوله. ورپسې مې 3 غټې قاشوغې د املی چکني هم په سر واچوله. دې سره خوند ډېر ښه کیږي، او که تاسو سره نه وي نو کولی شئ چې وای نه چوئ. بیا مې باقي شنه چکني هم په سر واچوله او لږ دانه‌دار سور مرچ مې هم پرې وشیندل. نیم دانه لیمو او نیمه وړه قاشوغه مالګه مې هم پرې واچوله، او خوندور د سموسو چاټ آماده شو. دوستانو دا به د نن ورځې ریسیپي. هیله لرم چې خوښه شوې به مو وي. که تاسو هم دا جوړه کړله نو خپل فیډبیک را سره شریک کړئ. مننه.